أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الفاتحة مکیہ. د دې سورت نوم دی سورہ فاتحہ. دا سورت مکی سورت دی. آیاتونه په دې سورت کې 9 دي او رکوع پکې 1 ده. د دې سورت مختلف نمونه نور هم دي او د هغې مختلفو نمونو مختلف وجوہات دی. دی صورتی فاتحی تا سورہ فاتحہ ویلے کی گی. یو نومی دا دے دی تا سورہ فاتحہ ذکر ویلے کی گی چی چونکہ دا قرآن کریم ابتدا کم کتاب قرآن کریم چې مونږ تاسو سره د کتاب په شکل باندې موجود دی زمونږ او ستاسو مخې ته دی. د دې قرآن کریم افتتاح ابتدا چونکې په دې صورت سره کیږي نو ځکه دې صورت ته سورة الفاتحه ویلې کیږي. دې صورت ته سورة الحمد هم ویلې کیږي. دی صورت سورة الحمد ذکر ویلے کی گی چی دا دی صورت پا ابتدا کی رب ذوالجلال فرمائی الحمدللہ. لفظ دا حمد دا دی صورت پا ابتدا کی راغلے دے ذکر دی صورت تا سورة الحمد ہم ویلے کی گی. دی صورت تا سورہ ام القرآن ہم ویلے کی گی. ام القرآن دی صورت ذکر ویلے کی گی چی دا معنی دا الاصل اصل او چونکہ دا صورت دا قرآن کریم دا تمام مضامین اصل دے. دا قرآن کریم دا تمام مضامین اجمالی خلاصہ پا دی سورہ فاتحہ کی اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائی. ذکا دی سورہ فاتحی تا ام القرآن ہم ویلے کی گی. اے اصل القرآنی. دی سورت تا سبع المثانی ہم ویلے کی گی. سبع اوتوئی او دا مثانی معنی دا بار بار دہراو کڑلے شوے. نو چونکی دا صورت پا ہر مونس کی ہر رکعت کی بار بار دہراوالے کی گی دا دی تلاوت کی گی. ذکا دی صورت تا سورہ سبع المثانی ہم وی. پا دی صورت کی آیاتون دی نو سبع ورطا پا دغی مناسبت سروی او مثانی بار بار دہراوالے شوی چونکہ دا دی صورت پا ہر مونس کی ہر رکعت کی بار بار تلاوت کی گی دا دہراوالے کی گی. ذکر چکم دے دی سبع المثانی ہم ویلے کی گی. دی صورت سورہ وافیہ ہم ویلے کی گی. دا وافی معنی دا پورکیدن کی. دی صورت سورہ وافیہ ذکر ویلے کی گی چی دا صورت پا ہر مونس کی ہر رکعت کی پورا تلاوت کی گی پورا دوہراوا ولیشی
ځکه دې صورت ته سوره واقعه هم ویلی کېږي. دې صورت ته سوره کافیه هم ویلی کېږي. سوره کافیه ورته ځکه ویلی کېږي چې دا یو صورت دا د قرآن کریم د تمامو مضامینو نه کافی دی. یعنی په دې صورت کې الله تبارک و تعالی د قرآن کریم د تمامو مضامینو اجمالی خاکه بیان فرمایلی ده. ځکه دې صورت ته سوره کافیه هم ویلی کېږي چې دا یو صورت د قرآن کریم د ټولو صورتونو نه کافي کېدونکی دی. د قرآن کریم د ټولو صورتونو د تمامو مضامینو نه کافي کېدونکی دی. ځکه دې صورت ته سوره کافیه هم ویلی کېږي. دې صورت ته سوره کنز هم ویلی کېږي. سوره کنز ورته ولې ویلی کېږي؟ سوره کنز ورته ځکه ویلی کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي حدیث قدسی دی چې سوره فاتحه زما د عرش د خزانو نه یو خزانه ده. کنز ویلی کېږي خزانې ته. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې رب ذوالجلال فرمایي سوره فاتحه زما د عرش د خزانو نه یو خزانه ده. نو په دغې مناسبت سره دې صورت ته چې کوم دی سوره کنز هم ویلی کېږي. دې صورت ته سوره شفا هم ویلی کېږي. او سوره شفا ورته ځکه ویلی کېږي چې آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات هادی عالم احمد مجتبی شاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې سوره فاتحه د مرګ نه علاوه د هر مرض د پاره علاج دی. سوره فاتحه کې د مرګ نه علاوه د هرې بیماری شفا ده. نو په دغې مناسبت سره دې صورت ته چې کوم دی سورة الشفا هم ویلی کېږي. او دې صورت ته چې کوم دی سورة الاساس هم ویلی کېږي. اساس په معنی د بنیاد سره دی. او دې صورت ته سورة الاساس ځکه ویلی کېږي چې ما عرض وکړو دا صورت چونکې د قرآن کریم د تمامو صورتونو د تمامو مضامینو بنیاد دی، اصل دی، جڑ دی، ځکه چې کوم دی دې صورت ته سورة الاساس ویلی کېږي. یعنی بنیاد د قرآن کریم د تمامو مضامینو. راشئ جی سورة الفاتحة مکیہ. دا سورہ فاتحہ دا مکی صورت تے. اس پا دی خبر باندی خپل ځان پوهه کول ضروری دی چې مکی کم صورت ته ویلې کیږي اور مدنی کم صورت ته ویلې کیږي. نو بعض حضرات خو فرمای چې بس مکی هغه صورت ده کم صورت چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکه مکرمه کې را نازل شوی دی. خوا که د هجرت نه مخکې او که د هجرت نه وروسته. او مدنی هغه صورت دی کم صورت چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مدینه منوره کې را نازل شوی. خوا که د هجرت نه وروسته که د هجرت نه وروسته مخکې. لیکن راجح قول داده او صحیح قول داده چې مکی هغه صورت ته ویلې کېږي کم صورت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. خو که رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې دی او که مدینه منوره کې دی، خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوی دی دې صورت ته مکی صورت ویلې کېږي. او مدنی صورت هغه دی کم صورت چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته را نازل شوی دی. خو که رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دی او که په مدینه منوره کې دی، خو چې د هجرت نه وروسته کم صورت را نازل شوی دی دې ته مدنی صورت ویلی کېږي. او دا قول راجح اور اصح هم دی. صحیح قول دا دی. خلاصه د دې صورت او ربط آیات
د امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا با انشاءاللہ آئندہ درس کی چکم دے بیانوں